راځئ نن یو فیصله کوو او فیصله دا کوو چې باقي ژوند بدلو، په ژوند کې تبدیلی راولو، دغه تبدیلی مثبت تبدیلی راولو، په ژوند کې رنګیني راولو، دغه رنګیني مثبت رنګیني راولو، ژوند ورو ورو ښه کولو طرف ته بوځو، نه چې په ځای باندې ولاړو. مودې تېره شوې، موږ وګورو نو خلک د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدل، موږ په کوم ځای باندې ولاړو. احساس راته وشو چېرې تر کومې به زموږ ذهني سطح، زموږ معیار هغه په یو ځای کې باندې لکه د سکې د نن نه بس یوه مهمه فیصله کوو، او هغه فیصله به دا وي چې زه به کوشش کوم چې په یو موضوع باندې تاسو یو ویډیو تیاروم، او دغه موضوع به کوشش کوو چې دا ټول اول به زه په خپل ژوند باندې په خپل ځان باندې اپلای کوم، او بیا به تاسو اپلای کوئ. د نوي سر نه یو دا وعده کوو د خپل وس مطابق، د خپل زور، د خپل شان مطابق دغه خبرې به زه په خپل عمل کې راولم. لکه څنګه چې ما د نن مخکې یو ویډیو کړی وه، تېره ویډیو چې ګاډه والته په کار دی چې په لاره باندې ځي یا موټرسایکل والا ته، نو چې د ځان سره څوک خامخا چوتوي. شکر دی د هغې نه مخکې پې هم زما بلا عمل و، ما چېرته هم داسې نه دي کړي چې په چا تېر شوی و څوک مې چوت کړی نه وي، خو د دغه ویډیو سره ما دغه عمل چې دی دا نور هم ډېر زیات پوخ کړی دی، او کوشش مې کړی دی چې زه چاته کې داسې په خطا کې هم څوک میس نه کړم چې هغه د ځان سره وانخلم. دغه ویډیو په ذریعه باندې ما د خپل ځان سره ډېره زیاته پخۍ اراده کړې، او ما په هغه ویډیو کې دا هم ویلي چې کوم کتونکي دي باید چې هغوی هم دا اراده وکړي او پخۍ اراده وکړي چې ژوند ورو ورو بدلېږي، چې ژوند ورو ورو ښکلي کېږي. زما په خیال ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به کول غواړي چې یاره د هغوی ژوند ښکلي شي، د هغوی په ذهن کې به ارتقایي عمل دا پروت وي، هغوی ته به داسې یو پلیټفارم نه میلاویږي. نن سبا د کتاب د کتلو وخت د چا سره نشته، شته هم خو دومره ده چې هغوی په سوشل میډیا باندې دغه څیزونه یوټیوب او فیسبوک او دغه څیزونه ډېر زیات ګوري، او د دغه نه بلا خلک داسې شته دي، استادانو نه ما اورېدلي دي چېرې وایي موږ د دغه نه ډېره زیاته زده کړه کوو. نو ما خپل دا یو کوشش مې روان کړی دی، او دغه کامیرا ته محسوس شو چې یاره ولې نه کولی شو چې یاره چاته څه وښایو، نو چې باید د هغې نه موږ فایده واخلو، د دغه وخت نه زه فایده واخلم او دغه څو خبرې دا زه تاسو سره شریکوم. دغه ملګري به راته واقع وایي چېرې زما دا کاوش، زما دا کوشش دا ښه دی که نه دی ښه. دغه اظهار چې کوم دی نو هغه تاسو په خپل کمنټ کې کولی شئ. بله خبره دا ده چې څوک غواړي چې زما سره په دې مهم کې وچلیږي، یو شان را سره روان اوسي، کومه خبره کومه موضوع چې زه راوړم په هغې باندې دوی عمل کوي، په هغې باندې دوی چې کوم دی نو په خپل عمل کې راولي، په خپل ژوند په خپل ځان یې اپلای کوي، هغوی په خپل نوم په خپل کمنټ کې ولیکي. نو ما ته به اندازه کېږي چې زموږ څومره ملګري دي چې هغوی ذهني رجحان چې دی نو هغه ترقۍ طرف ته مایله دي، او هغوی غواړي چې زه په خپل ژوند کې تبدیلي راولم، او دغه تبدیلي د مثبت تبدیلي راولم. نو ما ته به د دې خلکو اندازه وشي چېرې زموږ پښتانه اوس هغه پښتانه نه دي پاتې، بلکې دوی د ژوند په دغه مزل کې چې کوم دی نو د نورو قومونو سره ځان شاملول غواړي، د نورو قومونو سره یو شان کتلت غواړي. د دغه به اندازه ماته وشي. انشاءالله کوشش کوم چې په راروانه ویډیو کې زه تاسو یو موضوع راوړم، په هغې باندې په خپل هم ډېر زیات عمل وکړم، او تاسو پرې هم عمل وکړئ. ډېر زیات مهرباني.